کم سیاسي ګوندونه چې په دې پوه دي نو هغوی ته ډېر احترام او دغه ټپه ورته ډالۍ کومه چې زما پښتو زما سرمن ده زما پښتو زما سرمن ده دا نورې ژبې د لباس په شانې دي نه نو ډېره مننه خبرې ډېرې دي خو زه خبرې نه کوم ځکه دا مشاعره ده نو زه به پکې خپل کلام وړاندې کوم د نظم نه مخکې یو څو ټوټې درته وایم چې یو دا ده چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو او بله یو ټوټه ده چې وزرې چې د نه وي نو الوت په کم هنر کړې وزرې چې د نه وي نو الوت په کم هنر کړې دا لوړې سردرې به په کم ډول باندې سر کړې چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي اولسه زه شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړې مننه جي او بله یو ټوټه ده چې هر څوک زمونږ غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي هر څوک زمونږ غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلک پښتو مختو په تندر ولي کار وباسي هر څوک زمونږ غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلک پښتو مختو په تندر ولي کار وباسي او دوی هر منزل ته پر لنډو د رسېدو قایل دي دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي دا یو نظم ستاسو په خدمت کې پیش کومه د دې نظم نوم دی چغه چغه د پښتنو یو رسم دی چې کله څه قومي مسله پیښه شي نو چغه وشي چې راټول شي چې دا مسله حل کو پښتو زمونږ ژبه زمونږ ځان زمونږ ژوندون دی پښتو زمونږ دستور زمونږ تهذیب او تمدن دی پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي پښتو د چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانی ده او سوچه ده کوټلې د فراخه ده او ښه په طول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده مونږ ټول په دې پوهیږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه یو پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویانه پښتو چې د خپلو عظمتونو سناخوانه اشر غوبل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي اشر غوبل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیګه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دا تیګه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو پردۍ ژبې د زده کړې خو دا خپله تهېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي پردۍ ژبې د زده کړې خو دا خپله تهېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم یورپ دی امریکا ده که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي تر څو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي اوس بې د لارې تلنه کېږي راشه اوس په لار شه د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه راځئ
راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري کو، راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کو، راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کو، ښکارئ د خدمت په حقیقت باندې خبر کو. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره، ملاتړو کوي غیرتو کوي راپاسئ ښه په نره، منکر له خپلې مورئ دا څنګه پښتانه یې، منکر له خپلې مورئ دا څنګه پښتانه یې، په شته مټو بې زوری دا څنګه پښتانه یې، دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې، یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیونی یې. ډېره مهرباني.